بسم الله الرحمن الرحیم. دا زموږ شپږویشتم کلاس ده او په دې کلاس کې به موږ تاسو اوپس کنسپټ سٹارټ کوو. آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ کنسپټ. نو راځو ایکلیپس ته جمپ کوو. در این کلاس ما شما بالای اوپس کنسپت شروع میکنیم و فعلا جمع میکنیم به طرف ایکلیپس. اوکی، اینجا پیش ما پکیج 1 پکیج 2 دو پکیجی دی را سره زه راځم یو نوی پکیج جوړم د اوپس دپاره. نو پکیج څه شی ده که څوک درنه پوښتنه وکړي چې یاره what is package، صحیح ده که نه؟ what is package. نو من نام زیر package 3 ماندم. simple شما میتونین گفته که package is the collection of classes for now. اوکی، اوس دپاره صرف دومره خبره ده چې یاره package چې دی هغه the collection of classes دی. finish. نو دا ګوره دا پیکج ما سره خالی دی. په دې کلاس په دې پیکج کې وګوره ما سره یو کلاس ده. په دې پیلني پیکج کې وګوره ما سره مختلفه کلاسونه دي. نو زه راځم دا داسې ایکسپینډ نه وباسم، یعنې دا کلاپس کوم. اوس ما سره که دا پیکج 3 چې دی خالی دی نو ځکه کلر یم چې دی هغه وایټ دی. نو په دې پیکج باندې زه رایټ کلیک کوم، نیو یو کلاس جوړوم. نو اوس زه د دې کلاس نوم څه شی ږدم؟ فار ایگزامپل د دې کلاس نوم ما کېښود A، صحیح دی. نو زه راځم ورته وایم فینش، صحیح دی. نو زه کله فینش کړم ما سره تاسو وګورئ چې پبلک کلاس A راغی او د دې فایل نوم هم A دی. دا ځکه A واخیسته. که تاسو خیال شوی په اوله ورځ کې ما تاسو ته وویلې که چیرته تاسو نوت پد نه اگر شما از طریق نوت پد کدینگ میکنین دیگه مجبور هستین که کلاستان نام کلاستان باید similar to the name of your کلاس باشه. نام فایل و نام کلاس باید یک چیز باشه. صحیح نه؟ این روز اول ما گفته بودم، دا مې اول ورځ ته ویلیو. سمه ده. نو دې کلاس نوم ما سره چې دی A او دې سورس فایل، دا سورس فایل یا اپلیکیشن فایل دی، دې نوم همچنان A.java ده. سمه ده. زه اوس کولی شم څرنګه چې ما تاسو ته مخکې ویلی چې دا موږ سره اوپس کنسپټ دی. جاوا از ا کلاس بیس لانګویج. نو په دې کې موږ تاسو مختلفه کلاس اخیستلی شو. فار ایگزامپل ما واخیسته چې کلاس B، صحیح دی. نو بل کلاس به زه واخلم چې کلاس C، کلاس C، نو پرابلم. دا ګوره ما سره درې کلاسونه دي. نو اوس به تاسو ته یو سوال خلق کېږي چې استاد د فایل نوم A ولې دی؟ دلته خو ما سره B شته، C شته دی، نو بیا د فایل نوم A ولې دی؟ هغه ځکه دی چې موږ اول دا فایل د A په نوم باندې جوړ کړو، د فایل نوم A دی. اوس که تاسو نه یو کس پوښتنه وکړي چې آیا کولی شم زه د فایل نوم څه شی کېدم؟ B کېدم. آف کورس کولی شي. په دې باندې به رایټ کلیک کې او را به شي ورته څه ورته وایي؟ ورته به وایي چې ریفیکټر او رینیم کا د فایل نوم ماته B کېده. نو اوس ګوره ښه د فایل نوم ما سره چې شو B شو د دې فایل. کلیر دی. خو دلته اوس یو ایرر درکوي. هغه ایرر ځکه درته کوي چې باید پبلک کلاس هغه کلاس وي چې کوم د کوم فایل نوم مساوي دی، د کوم کلاس نوم مساوي دی د فایل سره. نو ته به اوس دا پبلک راواخلئ، کنټرول ایکس به کړي او دلته به یې واچوئ. سمه ده. نو اوس یو سوال بل خلق کېږي تاسو ته چې داسې خو هم زه کولی شم ګوره چې دا رن کړمه نو دا ایرر به ختم شي. او بله خبره دا ده چې د نوم اتوماتیک چینج شو B ته، نو ته بیا دا کولی شي دا واپس رینیم کړي، نو ایرر ختم شو. نو دا ما B کې دا دی، دا کلاس ما B. سمه ده. نو بله خبره دا ده چې ما تاسو ته وویلې نو پبلک هغه کلاس کېدلی شي چې د کوم کلاس نوم مساوي دی د دې فایل سره. سمه ده. نو د هغه کلاس پبلک کېدی شي. ګوره دلته څه ایررز دي چې کله ته رن کړې هغه ایررز ختم شي. کلیر شو. اوس به تاسو ته یو سوال خلق کېږي چې پهله خو ما دا A کلاس جوړ کړی و، بیا مې دوباره ورپسې B کلاس جوړ کړ، بیا مې C کلاس جوړ کړ. نو اوس به زه مین فنکشن په کوم کلاس کې هغه جوړوم؟ آیا زه پبلک سټاټک void main function چې دی هغه به زه په کوم کلاس کې string args. نو دا ما سره پبلک فنکشن شو. نو دا پبلک فنکشن به اوس په کوم کلاس کې؟ آیا په A کلاس کې، B کلاس کې، که په C کلاس کې به زه دا جوړوم؟ نو دا به ته ډیفینیټلی په هغه کلاس کې جوړی چې د کوم کلاس نیم مساوي دی د فایل نیم سره، یا د فایل نیم B دی او د کلاس نوم B دی. نو ته په دا کلاس اوس رانګ دی. دا صحیح دی. دا به تاسو ته نه رن کېږي. سمه ده. دا اوس رانګ ده. نو ته به څه کار کوې؟ دلته کې به راشي دا به واخلئ کینسل به کړي. فار ایگزامپل زه دلته راځم system ډاټ آوټ ډاټ println او دلته زه لیکم ورته وایم چې this is main class
مین میتھډ یا فنکشن واخلم فنکشن صحیح ده دا مې واخیست. اوس دا رنګ کوم ګورم چې ماته څه وایي دا د ګورې ماته آوټپوټ نه راکوي او کېدای شي تر وخت ماته ایرر هم راکړي خو دا اوس ماته بالکل آوټپوټ نه راکوي هغه ځکه چې مین فنکشن دلته نشته که زه دا مین فنکشن کنټرول ایکس کوم او دلته واچوم پیسټ او اوس یې رن کړم نو اوس به واخله ماته آوټپوټ یې راکړه کلیر ده نو مطلب دا ده چې ته به مین فنکشن په هغه کلاس کې جوړوې چې د کوم کلاس نوم څه شی دی د دې فایل ته مساوي دی کلیر ده او دویمه خبره چې کوم کلاس پبلک دی یعنی تا به هغه کلاس پبلک کی چې کوم کې مین فنکشن وي صحیح دی او ته مین فنکشن په هغه کلاس کې چې کوم پبلک کی هغه کلاس کې چې د کوم کلاس نوم مساوي دی ستا د سورس فایل سره دا اوس یو خبره بلم کې داسې هم کېدای شي چې یاره که زه راشم او ورته وایم چې یاره دا کلاس زه پبلک نه غواړم نو پرابلم په دې کلاس کې هیڅ ما سره په دې فایل کې په دې بي فایل کې ما سره هیڅ پبلک کلاس نشته پرابلم نشته دی نو پرابلم سمه ده خو که ته دلته ورته پبلک واچوې پبلک نو پرابلم دا هم مشکل نشته دی دا ته به آوټپوټ درکوي کلیر ده که ته پبلک د کلاس ته ای کلاس ته واچې نو دا هم ایرر نه دی هغه ته وایي چې یار ته ایلیګل کار کوي لګیا یې پبلک باید څه شي هغه کلاس چې کوم کلاس کې مینی خو که ته ای ته ورکوې مشکل نشته دی تا ته بس ایرر نه راځي کلیر ده نو زه راځم دلته کنټرول ایکس پراپر طریقه دا چې پبلک کلاس هغه کلاس شي چې کوم کلاس کې ما سره مین فنکشن وي او مین فنکشن ته په هغه کلاس کې اچولی شي چې د کوم کلاس نوم مساوي چې سره فایل سره نو په دې ویډیو کې موږ تاسو چې زده کړه چې ته کولی شي چې په یو سورس فایل کې ته کولی شي چې فقط یو پبلک کلاس واخیستلی شي او ملټیپل نن پبلک کلاسز اخیستلی شي یو دویم څه شی ده چې مین فنکشن باید په هغه کلاس کې چې د کوم کلاس نوم څه شی دی د فایل سره مساوي دی یعنی د فایل نوم یا د سورس فایل نوم چې د کوم کلاس سره سیم وي باید پبلک فنکشن په هغه کلاس کې کلیر دی دوه دریم موږ څه شی ویلی که چېرته ته مین فنکشن د دې ځای نه موو کوې یو بل کلاس ته مثلا سی کلاس ته نو ته مجبوره یې چې د خپل د فایل نوم هم چنان سی کې یعنی دا رینیم کې که چېرته رینیم نه کړي نو دا بیا ایرر دی دا بیا موږ سره ایرر دی دا ګوره دا بی کې لټوي دا ګوره پیکج ډاټ بی په بی کې لټوي کلیر ده نو ته مجبوره یې چې ته ووایې چې یاره ته په بی کې نه په سی کې لټوه نو ته مجبوره یې چې بیا دا رینیم کړي کلیر ده ریفیکټر رینیم او دته ووایې چې یاره سی که دا راته فینش چې دا د سی که نو اتوماتیکلی دا هم څه شي بیا ته کولی شي دا واپس بی کې او اوس رن کې نو پرابلم نشته دی اوس یو پرابلم دی چې ته باید دا پبلک موډیفایر راواخلې چا سره واچوې سی کلاس سره واچوې هغه ځکه چې په دې کې ما سره مین فنکشن دی دا درې خبرې تاسو باید ذهن کې کېدی چې کله سټارټ کوئ څه شی کمیونیکیشن بټوین کلاسز یا ته که غواړې چې ستا په دې سورس فایل کې د یو کلاس نه زیاتره کلاسونه یي ډېر کلاسونه یي نو باید دغسې ذهن کې دی چې دا مین فنکشن باید په کوم کلاس کې بله خبره دا ده که زه څومره کلاسونه جوړ کړم دلته فار ایگزامپل ما یو بل کلاس جوړ کړ ولید په نوم باندې دا ګوره یو کلاس دی بل ما جوړ کړ دی ولید په نوم باندې نو په دغه فایل کې سورس فایل کې راشي هغې لپاره عمره فایلز سب فایلز جوړېږي صحیح دی او دا ایرو به هغه فایل سره چې په کوم کې تاسو سره مین فنکشن وي کلیر ده او نور به تاسو سره مکمل کلاسونه پراته وي کلیر شو نو دا اولنۍ ډېر امپورټنټ خبرې دي چې تاسو باید ذهن کې ونیسئ چې یاره مین فنکشن تاسو باید په کوم کلاس کې او کلاس نومونه باید تاسو څنګه سیټ کړئ نو دا موږ سره یو شارټ انفارمیشن ریګارډینګ ټو یور کلاسز چې تاسو همیشه زیاتره وختونه زه ګورم چې مثلا سټوډنټس پریکټس کوي هغوی نه که چېرته فار ایگزامپل دا نوم داسې د کلاس نوم خان کې نو ته ګوره که ته خو صحیح ولیکه چې خان نو ګوره دا کار نه کوي دا چیز دا ګورې دا کار نه کوي نو هغوی نه ګوره دا ته وایي چې یاره could not find our load main class موږ ورک دی چې ورک دی رانه مین فنکشن رانه ورک دی هغه ځکه چې تا د کلاس نوم چینج کړه که ته اوس غواړې چې ورته وایې چې یاره زه دغه کلاس د ده کلاس نوم زه سی نه غواړم سی نوم سی ماته کوم معنا نه لري زه بل سافټویر کې زه غواړم چې دا کلاس استعمال کړم یا یې بل پیکج کې استعمالوم یا یې بل سورس فایل کې استعمالوم نو سی هلته معنا نه لري نو زه غواړم چې د کلاس کې چې خان فایلز د ده نوم دی خان فایلز صحیح دی نو بیا راشي ته څه وکړه د دې کلاس نوم دې هم چینج کړه د خان فایلز ته چې کله دې چینج کړه
نو دې مطلب دا دی فار ایگزامپل زه راځم سمپل ورته وایم چې د کلاس نوم چې ماته خان فایلز کړم نو څه وکړم ماته خان فایلز انټر نو ګوره دا اچ به ته هم بیرته وړوکی کوي ورته نو ګوره دا اوس پرابلم حل شو دا دی رن مشکل حل شو نو دا څیزونه باید ذهن کې وي